بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډېر بښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ ټولو زده کوونکو د کلاس په شروع کې ټول زما سلام واخلئ. نن ما په دې کلاس کې ستاسو دپاره ډېرې زبردستې داسې خبرې راوړي دي چې ستاسو به ډېرې خوښې شي. دا به ستاسو خوښیږي ځکه چې یو خو اسانې هم دي او بل دا خبرې مونږ ډېرې زیاتې هم کوو. خو خبرې به ډېرې نه کوو او کار به ډېر کوو. دې ته به ستاسو ښه پوره توجه غواړم او دا به تاسو تر اخره پورې ګورئ او ښه په توجه سره به یې ګورئ او د زده کولو به یې ښه پوره کوشش کوئ. ګورئ اول چې ما سره کومه خبره ده که نه د نظره مشي. که تاسو چاته په انګلیش کې داسې وایئ چې د نظره مشي نو د دې دپاره په انګلیش کې یو خاص ټکی دی ټچ وډ. د ټچ وډ مطلب دی د نظره مشي. تاسو په انګلیش کې داسې ویلی شئ ټچ وډ که چاته وایئ چې د نظره مشي. او بله خبره چې کومه مخکې ده که نه دا کافي دي. یعنې که څوک ماته یو ګیلاس اوبه راکړي او زه وایم چې بس دا یو ګیلاس اوبه زما دپاره کافي دي نو په انګلیش کې څنګه ویلی شم دیټس انف. دیټس انف د دې مطلب شو چې دا کافي دي. یعنې هر څیز چې وي او ستاسو دپاره کافي وي یعنې پوره وي او تاسو وایئ چې دا بس کافي دي. دیټس انف دا کافي دي. بله خبره چې کومه ده ضد مه کوه. ډونټ انسسټ. ډونټ انسسټ د دې مطلب شو چې ضد مه کوه. شرمېږه مه. شرمېږه مه دا چای وڅښه. ډونټ شای. ډونټ شای د شای مطلب دی شرمېدو. یعنې شرمېدو ته په انګلیش کې وایي شای. شرمېږه مه ډونټ شای. تا له شرم پکار دی. که تاسو چاته وایئ چې تا له شرم پکار دی شیم آن یو. تا له شرم پکار دی. دا زړه ډوډۍ ده. اټس ا سټیل فوډ. سټیل وایي زوړ ته او فوډ هر هغه څیز ته کوم چې مونږ خورو هغې ته په انګلیش کې وایي فوډ. خو اصل کې مونږ یې وایو ډوډۍ ته. که مونږ وایو چې دا ډوډۍ زړه ده یعنې وخت یې شوی وي او زړه وي سالن زوړ وي چې هر څیز وي زوړ شوی وي سبزي زړه شوي وي نو مونږ ویلی شو سټیل فوډ. اټس ا سټیل فوډ. دا زړه ډوډۍ ده یعنې دا خوراک زوړ دی د دې وخت شوی دی. اټس ا سټیل فوډ. زما طرف ته وګوره. که تاسو چرې ملګري ته په یو محفل کې وایي چې ای زما طرف ته وګوره لوک ایټ می. زما طرف ته وګوره لوک ایټ می. دا ستا د پاسه دی. this is up to you. this is up to you یعنی علی ستا د پاسه دی. علی تا نه تکړه دی ستا د پاسه دی. که داسې مونږ د پاسه وایو نو په انګلیش کې داسې ویلی شو up to you. ستا د پاسه. this is up to you. دا ستا د پاسه دی. دلته د کېناستو هیڅ فایده نشته. it's no use to sit here. اکثره مونږ خپلو کشرانو ته وایو چې دلته کې ستا د کېناستو هیڅ فایده نشته. یعنې دا محفل چې کوم دی دا ستا د ناستې نه دی. it's no use to sit here. دلته کې د کېناستو ستا هیڅ فایده نشته. اوده شه. که تاسو چاته داسې وایئ چې اوده شه نو دا تاسو څنګه ویلی شئ نایټي نایټ. نایټي نایټ اوده شه. که چاته وایئ چې اوده شه نو ورته وایئ په انګلیش کې نایټي نایټ. ما ته داسې ښکاري چې ته شرمېږي. it seems to me you are shy. it seems to me مطلب شو چې ما ته داسې ښکاري. you are shy چې ته شرمېږي. it seems to me ما ته داسې ښکاري. you are shy چې ته شرمېږي. دا زما ښه سړیتوب دی. it's my decency. it's my decency د دې مطلب شو چې دا زما ښه سړیتوب دی. داسې خبرې مونږ ډېرې کوو. مونږ وایو که نه چې دا زما ښه سړیتوب دی ګینې تا دا کار غلط وکړو. it's my decency دا زما ښه سړیتوب دی. یو کار وکړه. do one thing.
do one thing. یو کار وکړه. do one thing. ستا ما سره څه دښمني ده. what enmity do you have with me. what enmity do you have with me. ستا ما سره څه دښمني ده. تا سره زما هیڅ دښمني نشته. I don't have any enmity with you. enmity وایي دښمنۍ ته. I don't have any enmity with you. تا سره زما هیڅ دښمني نشته. زه ویلی نشم. I can't describe. I can't describe. که څوک موږ ته ووایي چې دا خبره ته داسې وکړه، هغه ته موږ وایو چې یار داسې زه نشم ویلی. ما پوهه که. make me understand. make me understand. ما پوهه که. زما په هغوی شک راځي. I am getting suspicious of them. زما په هغوی شک راځي. یعنی هغوی داسې کار کوي، په هغوی باندې زما شک دی. که تاسې داسې چاته وایئ چې زما په هغوی شک راځي. I am getting suspicious of them. زما په هغوی شک راځي. تا ته ما څو ځله ویلي. داسې خبرې مونږ ډېرې کوو چې تا ته ما څو ځلې ویلي چې دغه ځای ته مه ځه. I have told you many times. I have told you many times. تا ته ما څو ځلې ویلي. I have told you many times. تا ته ما څو ځلې ویلي. زه تا خوشحالوم. مونږ چاته څه خبره کوو که نه ورته وایو چې زه تا خاصې خوشحالوم. نو که تاسو چاته داسې وایئ چې زه تا خوشحالوم، نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ I make you happy. I make you happy. زه تا خوشحالوم. خو بیا داسې که ورته مونږ وایو که نه چې ما مه غوسه کوه. څوک راته خبرې کوي که نه مونږ وایو چې بس که نور ما مه غوسه کوه. Don't make me angry. Don't make me angry. angry وایي غوسې ته. ما مه غوسه کوه. ته ما غوسه کوي. You make me angry. You make me angry. ته ما غوسه کوي. ته ما خفه کوي. You make me sad. You make me sad. د دې مطلب شو چې ته ما خفه کوي. ته ما خندوي. You make me laugh. laugh وایي خندا ته. نو د دې مطلب شو چې ته ما خندوي. You make me laugh. ته ما جړوي. You make me cry. You make me cry. ته ما جړوي. داسې مخکې لاړ شئ، مخکې خبرې ته وګورئ. مونږ وایو که نه چې د نظره مشي. که تاسو چاته په انګلیش کې داسې وایئ چې د نظره مشي، ویلی شئ داسې touch wood. touch wood. د دې د ټکو معنی بدلې دي، خو دا د انګلیش یو فریز دی. د دې مطلب دا دی چې د نظره مشي. touch wood. ضد مه کوه. don't insist. don't insist. د دې مطلب شو چې ضد مه کوه. شرمېږه مه. don't shy. don't shy. د shy مطلب دی شرمیلا، یعنی شرمنده. don't shy مطلب شو شرمېږه مه. که تاسو چاته وایئ چې شرمېږه مه، نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ don't shy. ګورئ داسې یو بلې خبرې ته وګورئ. که تاسو چاته وایئ چې تا له شرم پکار دی، یعنی تا له شرم پکار دی. shame on you. shame on you. تا له شرم پکار دی. زما طرف ته وګوره. look at me. look at me. زما طرف ته وګوره، یعنی ما ته وګوره. که تاسو چېرته مخامخ ملګري ته وایئ چې ما ته وګوره، look at me. ما ته وګوره. دا اوس زموږ د نن ورځې کلاس تر دې ځایه پورې په دې امید چې تاسو به د دې نه څه ناڅه زده کړي وي. ما له راکړئ تر د بل کلاسه پورې اجازت په خپلو دعاګانو کې نیاد ساتئ، او تاسو چې کوم چېرته یئ الله مو ښاد آباد او بریالي ساته. د نظره مشي. که تاسو چاته په انګلیش کې داسې وایئ چې د نظره مشي، نو د دې دپاره په انګلیش کې یو خاص ټکی دی. touch wood.
د ټچ وډ مطلب دی د نظره مشي. تاسو په انګلیش کې داسې ویلی شئ ټچ وډ که چاته وایې چې د نظره مشي. او بله خبره چې کومه مخکې ده که نه دا کافي دي. یعنې که څوک ماته یو ګیلاس اوبه راکړي او زه وایم چې بس دا یو ګیلاس اوبه زما دپاره کافي دي، نو په انګلیش کې څنګه ویلی شم؟ دیټس انف. دیټس انف د دې مطلب شو چې دا کافي دي. یعنې هر څیز چې وي او ستاسو دپاره کافي وي یعنې پوره وي او تاسو وایئ چې دا بس کافي دي. دیټس انف دا کافي دي. بله خبره چې کومه ده ضد مه کوه. ډونټ انسسټ. ډونټ انسسټ د دې مطلب شو چې ضد مه کوه. شرمېږه مه. شرمېږه مه دا چای اوسکه. ډونټ شای. ډونټ شای د شای مطلب دی شرمېدو، یعنې شرمېدو ته په انګلیش کې وایي شای. شرمېږه مه ډونټ شای. تاله شرم پکار دی. که تاسو چاته وایئ چې تاله شرم پکار دی، شیم آن یو. تاله شرم پکار دی. دا زړه ډوډۍ ده. اټس ا سټیل فوډ. سټیل وایي زوړ ته. او فوډ هر هغه څیز ته کوم چې مونږه خورو هغې ته په انګلیش کې وایي فوډ، خو اصل کې مونږ یې وایو ډوډۍ ته. که مونږ وایو چې دا ډوډۍ زړه ده یعنې وخت یې شوی وي او زړه وي، سالن زوړ وي، چې هر څیز وي زوړ شوی وي، سبزي زړه شوي وي، نو مونږ ویلی شو سټیل فوډ. اټس ا سټیل فوډ. دا زړه ډوډۍ ده یعنې دا خوراک زوړ دی، د دې وخت شوی دی. اټس ا سټیل فوډ. زما طرف ته وګوره. که تاسو چېرې ملګري ته په یو محفل کې وایي چې ای زما طرف ته وګوره، لوک ایټ می. زما طرف ته وګوره، لوک ایټ می. دا ستا د پاسه دی. This is up to you. This is up to you. یعنی علی ستا د پاسه دی. علی تا نه تکړه دی، ستا د پاسه دی. که داسې مونږ د پاسه وایو نو په انګلیش کې داسې ویلی شو up to you. ستا د پاسه. This is up to you. دا ستا د پاسه دی. دلته د کېناستو هیڅ فایده نشته. It's no use to sit here. اکثره مونږ خپلو کشرانو ته وایو چې دلته کې ستا د کېناستو هیڅ فایده نشته، یعنې دا محفل چې کوم دی دا ستا د ناستې نه دی. It's no use to sit here. دلته کې د کېناستو ستا هیڅ فایده نشته. اوده شه. که تاسو چاته داسې وایئ چې اوده شه نو دا تاسو څنګه ویلی شئ؟ نایټي نایټ. نایټي نایټ اوده شه. که چاته وایئ چې اوده شه نو ورته وایئ په انګلیش کې نایټي نایټ. ما ته داسې ښکاري چې ته شرمېږي. It seems to me you are shy. It seems to me مطلب شو چې ما ته داسې ښکاري. You are shy چې ته شرمېږي. It seems to me ما ته داسې ښکاري. You are shy چې ته شرمېږي. دا زما ښه سړیتوب دی. It's my decency. It's my decency د دې مطلب شو چې دا زما ښه سړیتوب دی. داسې خبرې مونږ ډېرې کوو. مونږ وایو که نه چې دا زما ښه سړیتوب دی، ګینې تا دا کار غلط وکړو. It's my decency. دا زما ښه سړیتوب دی. یو کار وکړه. Do one thing. Do one thing. یو کار وکړه. Do one thing. ستا ما سره څه دښمني ده؟ What enmity do you have with me? What enmity do you have with me? ستا ما سره څه دښمني ده؟ تا سره زما هیڅ دښمني نشته. I don't have any enmity with you. enmity وایي دښمنۍ ته. I don't have any enmity with you. تا سره زما هیڅ دښمني نشته. زه ویلی نشم. I can't describe. I can't describe. که څوک مونږ ته ووایي چې دا خبره ته داسې وکړه، هغه ته مونږ وایو چې یار داسې زه نشم ویلی. ما پوهه که. Make me understand. Make me understand.
ما پوهه کا. زما په هغوی شک راځي. I am getting suspicious of them. زما په هغوی شک راځي. یعنی هغوی داسې کار کوي په هغوی باندې زما شک دی. که تاسې داسې چاته وایئ چې زما په هغوی شک راځي. I am getting suspicious of them. زما په هغوی شک راځي. تا ته ما څو ځله ویلي. داسې خبرې مونږ ډېرې کوو چې تا ته ما څو ځلې ویلي چې دغه ځای ته مه ځه. I have told you many times. I have told you many times. تا ته ما څو ځلې ویلي. I have told you many times. تا ته ما څو ځلې ویلي. زه تا خوشحالوم. مونږ چاته څه خبره کوو که نه ورته وایو چې زه تا خاصې خوشحالوم. نو که تاسو چاته داسې وایئ چې زه تا خوشحالوم نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ I make you happy. I make you happy. زه تا خوشحالوم. خو بیا داسې که ورته مونږ وایو که نه چې ما مه غوسه کوه. څوک راته خبرې کوي که نه مونږ وایو چې بس که نور ما مه غوسه کوه. Don't make me angry. Don't make me angry. Angry وایو غوسې ته. ما مه غوسه کوه. ته ما غوسه کوي. You make me angry. You make me angry. ته ما غوسه کوي. ته ما خفه کوي. You make me sad. You make me sad. د دې مطلب شو چې ته ما خفه کوي. ته ما خندوي. You make me laugh. laugh وایي خندا ته. نو د دې مطلب شو چې ته ما خندوي. You make me laugh. ته ما جړوي. You make me cry. You make me cry. ته ما جړوي. داسې مخکې لاړ شئ مخکې خبرې ته وګورئ. مونږ وایو که نه چې د نظره مشي. که تاسو چاته په انګلیش کې داسې وایئ چې د نظره مشي ویلی شئ داسې ټچ وډ. ټچ وډ د دې د ټکو معنی بدلې دي خو دا د انګلیش یو فریز دی. د دې مطلب دا دی چې د نظره مشي. ټچ وډ. ضد مه کوه. Don't insist. Don't insist. د دې مطلب شو چې ضد مه کوه. شرمېږه مه. Don't shy. Don't shy. د shy مطلب دی شرمیلا یعنی شرمنده. Don't shy مطلب شو شرمېږه مه. که تاسو چاته وایئ چې شرمېږه مه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ don't shy. ګورئ داسې یو بلې خبرې ته وګورئ. که تاسو چاته وایئ چې تا له شرم پکار دی یعنی تا له شرم پکار دی. shame on you. shame on you. تا له شرم پکار دی. زما طرف ته وګوره. look at me. look at me. زما طرف ته وګوره یعنی ما ته وګوره. که تاسو چېرته مخامخ ملګري ته وایئ چې ما ته وګوره. look at me. ما ته وګوره. دا اوس زموږ د نن ورځې کلاس تر دې ځایه پورې په دې امید چې تاسو به د دې نه څه ناڅه زده کړي وي. ما له راکړئ تر د بل کلاسه پورې اجازت په خپلو دعاګانو کې نیاد ساتئ او تاسو چې کوم چېرته یئ الله مو ښاد آباد او بریالي ساته. Thank you.